ما ورته هامرګریا یو انسان راغه سلور رکعات سنت وکړه به امام پسې ودرېدو سلور رکعات فرض وکړه بیا دا غینه پسې 2 رکعات سنت وکړه دا شپږ دا لسواله رکعاتونه خپل مینس کې برابرو کې سپرخه لرو ما ورته د دینه خو بیا دا معلومه شو چې دغه اصطلاحات تمنه خو ها په جب سره بظاهرت انکار کې عملاً تاتم د فقهاو ضرورت ده ما وی والله العظیم چې کله د فقيه نوم دی نه یغسته کله فقيه سیټ شو د فقيه تقلید دی نه کله ز پوره په داوی او چیلنج سره هم 2 رکعات منظم خپل ان شاء الله العزیز نشي کوله مولانا وکړو سم نور الله مرقدو فرمای وې د وابیانو ټول علم صحیح ټول علم مولانا وکړو سم رحم الله د فرض واجب سنت د دې غریبانو له تعریفات هم نورځي زمون په خبر ته اولنې وابي مولا چې راغله د پخوا زمان 13 زمانه کې 100 کال مخ کې د ټولو اول مولا وکړو صبر مولا فرمای د جمعه په جمعه ناشته په هر ورځ د جمعه کې د مایک تناسته بیان کوي خبره کوي احناف پسې په فقهاو پسې علما ورته 2 شاګردان ورولېګل زما یو شاګرد د جمعه په بیان کې پاسورو دنن تپوس کې مولوی سے پرست وای وابي ملاغت تعریف کوي او پرز دیته ویل کیږي چې یو کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه کړي کله پرېخه نه بیا بل طالب پاسرو مولوی صاحب سنت څه ته وای دی ورته سنت هغه عمل ته ویل کیږي چې نبی علیہ السلام کله کړي او کله پرېخي ابل طالب پس پاسرو ورته وای مولوی صاحب او بیا دا مولا لګیا دی سنت دی ته وای چې نبی علیہ السلام کله کړي کله پرېخي نن سبب بازي خلکو سنتم د پرزو درجه ته رسولې دي کله همیشه کوي کله کلم هغه نپری دي یعنی هغه سنت د پرزو درجه ته رسولې دي حالانکه کله کله سنت پرېخودل پکاري چې پته ولګي دا پرز سنت دی پرز نه دي ویلا بل طالب پس بیا پاسې دو ورته وای مولوی صاحب حدیث کې راځي ان نکاح من سنتي نکاح زما سنت دی مولوی صاحب تاسو چې کله نو وعده کړی دی خپل بیبي رضان سره همیشه ساتي کله کله پرې دی طلاق ورکوي چې مونږ ته پته ولګيږي چې دا بیبي نکاح کول فرض نه سنت ده بل طالب پسې پاسرو وای مولوی صاحب دا ګیره سنت ده که فرض ده دی ورته ها سنت ده هغه بل طالب ورته وای مولوی صاحب عجیب خبره ده تاسو همیشه ګیره پریخي ده کله کله پکې دا ګیره وم خروي کنه چې مونږ ته پته ولګي چې دا فرض نه سنت ده تاسو همیشه سنت له د فرض درجه ور کړی ده مولانا وکړو صاحب رحم الله فرمای دغه په خور عالم د سیف المقلدین په نوم 2 جلدو کې پارسی کې کتاب لیکل دی دی بیا وای هغه وابي مولا ماجیګر ما په سینه جمعه پر ورځ راغی ما ته په جړا شو ما ته وی تا ته ما څه ویلې دي د الله لپاره مان قلار شه په ډک مجمع کې په ډک جمعات کې ستا شاګردانو زما بیزتی وکړه زه رسوا کړم ول ما ورته چې مرګري خپل کار سره کار ساته فقها ولي چړي کله ته فقها چړي بیا بدر ته خبره ګرانیږي بل المحترم ټول علم همدای ټول علم داله د فرض واجب تعریف نو ورزره فقهاو خلاف او ما یو خبره وکړه بلا ما عجیب خبره دادا فرض واجب سنت قرآن حدیث کی نشتی فقهاو ایجاد کړي دي چلو ستا په نسبان دي خو ماوی زما سوال دا حدیث صحیح دی حدیث مرفوع موقوف مقطوع متواتر خبر واحد مشهور منکر شاذ ضعیف دا ټول اصطلاحات چې چرته قرآنی حدیث کشته اوس کې هغه قرآن حدیث کې نو بیا تاو من الایمان شو که فقهاو اصطلاحات وذکر بیا هغه من الکفر او شرک شو بر المحترم یو ډله اگر اعلی مونږ له عیسایانو یو طرف نه پیغور راکو ولستاسو خپل خلق وای دین اسلام صرف د 2 سيزونو نوم دی قرآن نوم دی او یا دا حدیث نوم دی نو تاسو څنګه وای چې سلو رسول مونږ تر مسلې تبوس کو مونږ به جواب درکو د فقہ د کتاب نه افغانستان کې 15 شپږ کاله د طالبانو امارات اسلامي راغله والله دی بیا راول ان شاء الله روان دي التدا عدالتونو کې هم دقر احناف فقہ پرته او فقهاو دغه کتابونه پراته د قرآن سنت نه چاوي کم مسائل راوستري باغی باندې فیصله کولو ها محترمو دنیا د دغه سیس د کمزوري کولو کوشش وکړو ول تاسو خپل مسلمانان لګیاري چې دا خو شرک دی صرف قرآن حدیث دین دی بس لمن راتنګ کړه د بل طرف نه بیا پیغور راکو ول ها فقهاو په فقہ کې ګنده مسائل لیکلي دي یاره سم مسائل لیکلي دي ګوره د بدعات چې شروع دي ګوره د خرافات چې شروع دي ګوره د رسمونه چې شروع دي دا خو د فقہ مرهون منت ته او زه د آیات و محترم د آیات ساتي دا خبره دی پر ریکارډ باندې زویم وابي په هغه ځکه گمراه شوی چې کله د فقہ او فقهاو لمن پرې خدا بریله په هغه ځکه گمراه شوی چې چرته فقہ او د فقهاو
لمن پرې خدا ورنه تاسو امتحان وکئ یو بریلی راونی صاحب یو بریلی نه تپوس وکا ورته وای په مانځ کې چې کوم درود شریف وې د دې څه حکم دی دی وای په مانځ کې چې کوم درود لولما دا سنت دی ورته وای دا چالي کلی دي دا نور اللذال کلی دي دا مختصر القدوری لیکلی دي دا هدایه لیکلی دي دا علامه شامی رحم الله لیکلی د فقہ د ټولو کتابونو حواله بدر کی ورته وای مرګری په جنازه کې چې کوم درود شریف لولې د دې څه حکم دی دی په فورن تعالی جواب در کی یاره سنت دی حکم سنتیت دی یرا چالی کلی دي د فقہ پلان کې کتابونه بدر ته پلان کې دي ټولو لیکلي دي خو ها د دې بریلینه تپوس وکا ورته مرګریا د اذان نمخ کې چې ته الصلاه والسلام علیک یا رسول الله د اذان نمخ کې رسته چې کوم درود شریف لولې د دې څه حکم دی به خاموشي فبوهت الذی کفر دنه تپوس وکا ته چې د اذان نمخ کې رسته کوم درود شریف لولې د فقہ کم کتاب کې دا کم فقيه لیکلي دي فبوهت الذی کفر ان شاء الله مخ کې به جواب نه د دیو جن زه پوره په داوی سره کچرته وابي د فقهاو لمن پریخدا د قران فهم خپل اختیار کړل زم په دغه ځکه د ګمراه شوی دی په کم ځکه ک یو بریلی د فقهاو لمن پریخدا د فقهاو هغه تعلیمات پریخري د خپل بدعات شروع کړی دي په دغه ځکه د ګمراه شوی دی د بریلی نه تاسو وکا د اذان په وخت کې چې تخپلی غوتی چوپه هغه سترګو لوړي دا څه حکم لري د به خاموش شي ورته د فقہ کم کتاب لیکلی دي د به خاموش شي دنه تاسو وکا تا چې په دیرو مقبرو کې اسقاط پنوم باندې کومه غویمه جوړې کړې دي چا چې مقبرو کې د هیله اسقاط پنوم باندې کومه لانجې شروع کړې دي ورته وای دا څه حکم لري دی به خاموش شي ان شاء الله د مناظرې په میدان کې بدله هیڅ حکم ورنکي